لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطنا زه د کوم تاریخ دیوان شمه وطنا لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطنا زه د کوم تاریخ دیوان شمه وطنا اختر دی بختور دی په کلي په ګودر دی اختر دی بختور دی په کلي په ګودر دی د ټولو مبارک شه په سمه که په غر دی وطن دی وي آزاد آباد دی وي آباد آباد دی وي آباد عید قربان آمد و بازا که قربانت شوم عید قربان آمد و بازا که قربانت شوم همچو اسماعیل به فرمان خدا آمد شوم. واه 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 عیدتان مبارک باشه. ډیره ډیره مننه ستاسو د هم مبارک وي قدرمنو لیدونکو اختر مو مبارک شه په دې هیله چې ښه صحت ولرئ د اختر اوله دومه ورځ په خوښۍ او خوشحالۍ در باندې تېره شوې وي د ما سره په دې خپرونه کې ژورنالیست لیکوال کامیډیان طنز لیکونکی طنز ویونکی قادري صاحب ملګری دی او خپرونه په ګډه سره مخ په وړاندې وړو په دې خپرونه کې موږ ډېر ښکلي په زړه پورې تکړه ممثلین لوبغاړي اکتوران لیکوالان هم لرو چې دوی به په خپل وار ټوکې ټکالې شعرونه البته تمثیلي پارچې هم وړاندې کوي بیا هم اختر مو مبارک شه بله عید تماما دوستای ما مبارک باشه از تکنیکرهای عزیز که زحمت میکشن واقعا و تماما بیننده های عزیزی که ما را از طریق صفحه تلویزیون ملی مشاهده میکنن ما کوشش میکنیم که یک برنامه ویژه خوب بر شما داشته باشیم انشالله تا عید شما دگام به خوشی و به سرور سپری شود او په دې هیله چې که څوک یو تر بله سره مرور وي بله په دې کال کې خبرې نه وي سره کړي په خپلو منځو کې کینه لري په دې هیله چې غېږې سره خلاصې کړي د اختر د برکته سر پخلا یقینا صفات نیک عید و صفات نیک جماعت به می است که یکی به دیگه خود میرسیم کینه ها و کدورت ها و گپا از بین میره ولیکن بازم بعدا با حال کسایی که از این فرصت نمیتونه که استفاده خوب بکنن بله نو قدري صاحب ملمنه مو دعوت کړي دي مخکې مو لیدونکو ته ویل چې موږ ملمنه لرو د ملمنه نه دی رسیدلی څنګه یو څه شی که دغه سره پورته شي یو داسې لنډه تمثیلي پارچه ستنډرد کمدی خب میهمانای ما انشالله که حتما بیاین ما شما خواهی نخواهی از خانه ببریم تا که یک جایی میریم حتما با بعض مشکلات های سر میخوریم یا بعض دوستای ما میخواین که جایی برن و همون ساعت یک میهمان میه نمیتونن نزاکتن که میهمان بگه که برادر ما جایی رفتم خو زه به دغه سویم چې فرض که د ملمنه را نغلل ما او ته څه کوو د لیدونکو ته څه والا صاحب دیگه ما چی بگویم میهمانا اول خدا بخیر بیاره کدومشان نیک اگر نامدن دیگه باز محتامتون نمیکنیم دیگه بیننده های عزیز خودم ما تو بانیم خسته شوند من نخواهی که اجازه باشه یک چیز بگویم نه پخله ته وایي که هلته میدان کې یو چی شی داسې نه همین جواب بدر ما که کنه د لیدونکو تمثیل سره مینه لري او خوستای صاحب نکو که میگه سنگ در جای خود سنگین است خیر دی که طرف پورته شي لا خوند به پیدا کی یعنی اینجا نباشه نه دلته خب لیدونکي وایي موږ د تمثیل کی چی بگویم دیگه مهرباني من میخواستم که مخاطبم تو باشی خیلی مخاطب من دیگه او نه لیدونکو ته خب زه خدای را ورځ په دفتر کې مبارک مخ ګورم لیدونکي دې نه ګوري بیننده نازنین میگه در رژیم‌های سابق مسئله عسکری بردن و جلب و جذب و گپا بود و بعضی کسایی که نمیخواست که عسکری بکنن باز خانه خیش قوم خود پت میکردن یک تاکوی می بود خود پت میکردن یا در سر بام به یک شکل یکی از دوستای ما بود می کارا میکرد بالاخره کسی پرسانش کرد که برادر حالا خب برو عسکری بکو از قرار در خانه ازی پوچو در خانه ازی پوچو برو عسکری کو والا گفت چی از تو پت کنم گفت من دمی عسکری میشرمم که عسکری کنم
او برادر گفت اسکری چی شرم داره؟ خب برو اسکری کو، گفت فینال سی کو. گفت من برات یک دلیل میگم، تو بیشی که گفت من تو را قناعت بدم. گفت من که اسکری کنم، گفت دو گپ از دی اسکری ما، یا ایست که مرا در قطعه معارب میبرن یا در قطعه غیر معارب میبرن. اگر در قطعه غیر معارب بود هیچ پروا نداره، و اگر در قطعه معارب ببره باز دو گپ است. یا مرا در قطعه نگاه میکنن، سرم قروانه میبرن و قاقوش جارو میکنن، و یا ای که مرا در جبرایی میکنن. اگر گفت سر ما قاقوش جور کردن، سر ما قروانه، خب پروا نداره. اگر در جبرایی کردن باز دو گپ است. دو خبر نخلصی. دایی جبه که گفت من رفتم یا اسیر میشم یا کشته میشم. اگر کشته شدم رفیقای مرا میارن پس همینجا به خانم تسلیم میکنن یا دفن میکنن. اگر اسیر شدم باز دو گپ است. اونمو جانب مقابل که دشمنم از یا گفت مرا بندی میکنن یا میکشن. اگر بندی کرد خانه بندی میشم 2 سال 5 سال بالاخره مرا اعلام میکنن پس میایم خانه خود. اگر کشتنم باز دو گپ است. په مرگ یاد با خبری؟ بله. اگه ادامه میکنن باز گفت دو گپ است. یا مرا میگیرن دفن میکنن، یا ایست که در فابریکه صابون میبرن مرا صابون پخته میکنن. اگه بردن دفن کردن خب پروا نداره، و اگر نه که صابون پخته کردن دهی باز دو گپ است. یا مرا صابون کالاشویی جور میکنن و یا صابون جانشویی جور میکنن. اگه صابون کالاشویی جور کردن خونه مردم کالای خود کدیمه میشویه، پروا نداره. اگه صابون جانشویی جور کردن باز دهی دو گپ است. خیر وک. کدی صابون جانشویی یا مردا سر جان خود میشویه یا خانما سر جان خود میشویه. اگر مردا شش خب پروا نداره، باز اگر خانما شش باز دیگه من میشرمم. ډیر علی خوند دې وکړو. ډیره مننه. خدای دې وکړي چې د لیدونکو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، او په دې هیله چې زموږ مېلمانه هم راورسېږي. او نو مېلمانه خو نه دی رسېدلي، خو خیر شما هم کدام گفتنی دارین بگوین، انشالله که مهمانای ما میرسن. که څه ووایم د لیدونکي راسره هغه نشي. مهمانا رسیدن. خوش آمدین بفرمایین مهمانای بسیار عزیز، بفرمایین. ستړي مشه هر کله راشئ. په خیر راغلی. عیدتان مبارک. نام سخی صاحب عزیز، عیدتان مبارک. سلام، عیدتان مبارک باشه. مهرباني هر کله راشئ. په خیر راغلی، په خیر راورسېدئ. لوی اختر ستاسو ټولو مبارک. ډېره مننه راتګ دمو. خب بیاین که از سر سخی صاحب شروع میکنیم که می بزرگوار سینمای ما هست. البته کلشان بزرگوار هستند. از این سر دستراس هم یعنی شروع میکنیم که تلویزیون ملی کمرش فعلا به اختیار شما هست. شما میتونین هر عید مبارکی که دارین، هر گفتنی دارین، باز می رقم بخیر دوره کنیم. بفرمایید سخی صاحب عزیز. تشکر از شما که به برنامه زیبایتان ما را دعوت کردین و در ضمن عرض سلام و عید مبارکی دارم به تمام بیننده های عزیز رادیو تلویزیون ملی افغانستان و بخصوص به تمام دوستا و عزیزایی که همین فعلا این برنامه زیبای شما را تماشا میکنن. خدا کنه که ایام خوش را در پیش رو داشته باشین و زکات و خیرات و قربانی هایتان به درگاه حق قبول باشه. ډیره مننه. حسین خیل صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. په نامه د خدای. سیف الله حسین خیلم. ټول ته وایم چې اختر مو مبارک شه د زړه د تعالی. یا ځینې وایي د زړه د گوخی نه یا د کنج نه ما زمین د زړه د تعالی. ډیره مننه. از هر جایش که میگی بگو. خوستی صاحب زه نه پیغام چې ملمایم او که په خپل سر راغلم داسې. مهرباني ملمای. ډیره مننه. په لومړي قدم کې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو ته چې همداسې به دغه ښایسته خپرونه ګوري، ټولو ته د اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې طاعت او عبادت په دربار کې قبول کړي او په دې هیله چې د خوشحالۍ او نیکمرغۍ څخه ډاک اختر ولري. ډیره مننه. نو ملګرو دوستانو تاسو هم مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خود خدمت تمام بیننده ها، تمام دوستای بزرگوار که اینجا تشریف دارن تقدیم میکنم. عید به همگی مبارک میگم و الحمدلله یک عید است که در یک فضای بسیار با امن الحمدلله در سطح کشور ما تجلیل میکنیم و یک بسیار یک نوید بسیار بزرگ است به همه هموطنای ما. دوستایی که در خارج هستن امیدوار هستم اونا هم ایده به خوشی و خوبی تجلیل بکنن و امیدوار هستم فضا به شکل شوه که دوستا بیایند برند خارج زندگی کنند، داخل زندگی کنند
محدودیت ها رفع شود. امیدوار هستم قربانی ها و طاعات و عبادات همگی به دربار الله تعالی قبول باشه. سلامت باشین. از همه عید سید اضحی را برای همه بینندای عزیز ما، برای تمام کافه ملت مسلمان تبریک میگیم و عبادات و خیرات و زکاتشان قبول باشه و همچنان به شما عید تبریکی میگیم که ازتان تشکری میکنیم که امروز ما را اینجا دعوت کردین که ما بتانیم به تمام ملت خود عید تبریکی بتیم. و دوستای عزیز، قسمی که میبینین که ما فعلا در برنامه هستیم، خانه کسایی که رسیده نمیتونیم، باز میایم کلچهش بعدا میخورم از پیشتون. بفرمایید. اولا فنایی صاحب همیشه در فکر خوردن هستن، شکمتان از زیاد جوز داریم. و بعد سلام خدمت شما دوستای عزیز، بیننده های عزیز. انشالله که عید به خوشی و خوبی آغاز کرده باشید و عید بر شما دوستان اهل هنر که واقعا ما که از لحاظ سنی خود رسم و بالای شما افتخار میکنم. امیدوارم که به خوبی و خوشی باشه. زنده باشی انوری صاحب عزیز. سبدای گل سینما، تئاتر و هنرمندای بسیار عزیز در کنار خود داشته باشیم. هر کدام شما یک علاقمند خاص خود دارین. بله. مثل که ما یک شب که یک برنامه هنری بود، یک کس را پرسان کردن گزارشگر که از کار کی خوشت آمد؟ گفت من از کار همایون جان سخی خوشم آمد. مثل که ما علاقمند کارایشان هستیم. دیگه هر کدام شما را مردم دوست داره و شما باید مردمتان را دوست داشته باشین. خب هنرمندا در کل مانند اون شمس که سراپا میسوزه و به مردم روشنایی میبخشه. بله، ډیره مننه قدري صاحب. نو دوی خو اختر مبارکي وکړه. زه به د تلویزیون او د تلویزیون لیدونکو په نمایندګۍ تاسو ټول نه مننه وکړم. ډیره مننه. هر کله راشئ، تاسو د هم اختر مبارک وي. نو قدري صاحب، مېلمانه خو راغلل، محفل باید سوړ نشي، وایي په توده کې سړه مه راوله که په سړه کې توده مه راوله. چی شی یو متل دی که نه؟ خب بیا کار دیگه میکنیم. خوسته صاحب عزیز، بعضی کسا معمولا نمی است که میگه یک خاطره تا بگو. حالا ما میگیم خاطره تلخ در جایش میمانیم دیگه. حالا روز تلخی نیست، روز شیرینی است، روز عید است، روز خوشی است. اثر همایون جان سخی شروع میکنیم. یک خاطره بسیار جالب چی از کارهای هنریش یا چی غیر هنریش. همایون جان سخی چیرې کې تاسو شالتلو ماما سریال لیدلی وي، د دې سریال ډایرکټر دی. نو د ده سره په یونټ کې تقریبا حدود د 100 کسانو ممثلین لوبغاړي به وي او دی به د دې سریال ډېره یوه ښه خوږه خاطره شاید ولري. نو مهرباني وکړئ صاحب، که د دې سریال نه وي یوه بله خاطره ووایي. ډیره زیاته مننه تاسو نه او د ګرانو لیدونکو نه. والا د هنر ډګر داسې یو ځای دی چې په هغه کې ترخې خاطرې ځای نه لري او ټول د خوږو خاطرو نه ډک دی. رښتیا د شالتالو ماما سریال لکه چې فکر کوم 2 ځلې د ملي تلویزیون له څپو خپور شو. دا سریال تقریبا په 14 میاشتو دومره وي دا جوړ شو. مونږ یو وارې لاړو جلال آباد ښار ته. هلته م غوښته چې یو څه صحنې، یعنې داسې یو وضعیت و چې دلته ژمی و، نو جلال آباد کې مونږ شنو پسې ګرځېدو. نو دا ټیم هم راواخیستل، لاړو جلال آباد ته. هلته دا کوم کرکټران چې مونږ نیولي وو زیاتره داسې انګېرنې وې که چیرې زه د یو نایي نقش ولوبم نو خلک به ماته په کور کې نایي وایي یا په کلي کې به راته نایي وایي. که چیرې د یو مستري نقش زه ولوبم والا دا څنګه کې. خو زیاتره کسانو خپل نومونه د لیست نه وویست، یعنې حاضر نه شول چې مونږ سره ولوبي. خو بالاخره مونږ داسې یو کار وکړو، دغه کسانو چې خپل نومونه د لیست نه ایستي دي، راځه دوی سره یو بل کار کوو. دوی عکسونه ما سره تیار وو. مال دا به داسې کوو، یو بل کس به پیدا کړو، خو وګرځېدو بالاخره یو مستري پیدا کړ. د موټرو رنګمال و، مستري و. دې ته مو وویل او دې څیره هغه کوم شی چې ما غوښته هغه ته پاتې کېده. خو دا سړی هم همغه د کار له سره راپاڅو، هغه کالي هم په رنګ باندې و. دا هم راوسته، دې ته هم لږ زرکۍ ګریم مریم وکړ، یو څه ګیرې هم دلته ورته ولګول، لکه دا د کلي نایانو غوندې داسې یو شی هم ورته جوړ کړ، شاته هم ورته یو چې شی کېښوده چې دا داسې لږ زرکۍ کړوپ وسي. نو مال دغه نور کسان ته څنګه جزا ورکو؟ مال د عکسونه راواخلئ او دې هلک په جیب کې کېږدئ. دا چې هر چېرته کیني د عکسونه وباسي. خدای دې وبخښه پلاره، خدای دې وبخښه نیکه چې ما ته د څه ښایسته کسب پرېښی. که چیرې دا ستاسو کسب نه ما به څه شی کوم. په دې کې بیا وروسته دا بعضې ملګري راغلل چې والا ورور مونږ خو دا نقش نه لوبو، دا څنګه؟ مال دا هم جزا د لوبغاړو لپاره داسې نه کېږي چې وایي زه دا نقش نه لوبم، زه خپله ما ته 4 نقش را برابر شي زه یې لوبم. خی صاحب میگه یک کس خانم برای شوهر خود گفت که شوهر عزیزم گفت بله، گفت یک جمله را برام بگو
کم خوش شوم هم خفه شوم. شوهرش چرت زد گفت که سن خانم خود کرد گفت خانم عزیزم تو گفت عزیز دلم هستی تو زندگیم هستی اما لعنت بمیزم. فقط میتونین که کدام خاطر شیرین تانه بگوید؟ خاطره شیرین ما از فیلم چی داشتیم به نام رسوایی قرن 21. در قرن 21 هم صدا را میگرفتیم ما ثبت کنیم که یک دم کلک میگه خاموش. دمی اسنای خاموش یک دم دیگ بخار فشاس کرد دمی فشاس دیگ بخار تو حال ایره چی گفتیم دیگ بخار خاموش که حال کنی چون حال دیگ بخار چی رکنیم ډېره مننه ستانکزی صاحب بله خوستای صاحب مهرباني څه ویل غواړئ؟ والا خاطرې خو لکه سخي صاحب چې ویلې هنري ژوند کې زیاتې دي خو یو خو دغه اوس زمانه کې دغه د پیسو محبت بیخي ډېر شوی دی. ډېر زما یو کوچنۍ لور ده د آسیا په نوم دا سریال کې نقش درلود موږ سره. کوم سریال کې؟ دغه وروستی سریال چې د ملي ټلویزیون په ابتکار جوړ شو رای پاک او یو خصوصي ټلویزیون بیا خپور کړ. نو کله چې ما لومړي ځل دې ته ورته ویلم مالته داسې یو سریال کې بیا نقش لري او داسې د خبرې مې ورسره وکړې دا ډېره خوشحاله شوه. بیا راته وایي پیسې راکوي که نه راکوي؟ ما ورته پیسې څه کوي خو ما ځای 500 روپۍ درکوي همداسې له خپل ځانه مې ورته ویلې. نو ماخوستن خپل ورور ته قصه کوي چې زه په سریال کې نقش لرم او دا ده او هغه ده پیسې وایي درکوي که نه؟ ورور یې پوښتنه ترې وکړه وایي والا پیسې راکوي خو لږ کمې دي. وایي څومره درکوي؟ وایي او 15000 راکوي خو لږ کمې دي. وایي هغه نه موږ خبر یو 15000 د اخیستې دي خو لور ته د 1500 نه والا دوستان شاهد دغه سریال چې استانکزی صاحب یک گپ دیگه میگه 15000 اخیستې لور ته 1500 ویل دیگه. استانکزی صاحب دیگه فرزندی که ندارد نشان از پدر تو بیگانه خانش پسر دیگه بچه استانکزی صاحب که پیسر خوش نداشته باشه کی خوش ډېره مننه بیا راگیر کړم. خواهش کوم دی اوسېږئ سعادت صاحب جان مهربانی. والا خاطرات زندگی خب بسیار زیاد است بخصوص وقتی که آدم مسافر می باشه یا در جریان فیلم و شوتینگ و این مسائل. دو خاطره را میخوایم بگویم بسیار جالب است. یکی از استاد بیسد است که یک روز دستم فما بود قصه کرد بسیار جالب است. استاد بیسد خدا مغفرت کنه قصه کرد گفت یک روز شوتینگ است یک هنرپیشه را سر مرکب سوار کردیم. بر از اون بگم که این قسم که رفتی بیا یک جایی را خط کشیدیم دینمی خط که رسیدی استاد شو یک سیل میکنی یک دیالوگ است. این هنرپیشه گفت میای از این خط تیر میشه سر مرکب بازی را که صحنه خراب میشه باز کت میکنیم باز میگیم بیاد اینجا خط کشیدیم که آمدی دینمی خط استاد شو. خب خلاصه گفتم یه هفته یکون 20 کت یا 20 تک یعنی تو گرفتیم تیر میشه. آخر دیگه دفعه گفت که استاد شدیم موجه هم یه هنرپیشه که آمد می خر موجه استاد شد. گفتیم که اینا بیبی تو قصه سادات صاحب کسی میگه گوساله خود دید قربان بود میبرد برای فروختن. خب باز گوساله رو نشان میتن میگه 2 ساله که نشد و قربانی نمیشه. برای هر کسی باز دان از این گوساله رو آواز میگیره باز آدم سیل میکرد با سعی میکرد 2 ساله شده نشه با قیمت جور نمیداد با میرفتن. این گاو دید که این پروسه دیگه دوام داره پیش هر خریدار که میگه گوساله رو میبرد باز خود گوساله بس خاطرې به وایو یوه لنډه ښکلې خاطره ووایې موږ او تاسو یو چې نوره برخې هم بیا لرو چې نوره برخې بیا پاتې نشي. یک خاطره جالب ما از بسیار سابقه براتان میگم. در سریال پلوشه بودیم. مهربانی. خب ما کلگی رفتیم آماده شدیم همون لباس خودم پوشیدیم گیریم شد خلاص شد گفتم صحنه است. حالا ما شیشتیم که مرا چی وقت صدا میکنه که بیا صحنه ایت است. یک واده آمدن بچه ها بالا شدیم در موتر که میریم بالا شدیم کجا میریم خلاص شد صحنه. او پیدا گفتم صحنه ما چی شد؟ صحنه کی؟ فرغند صاحب زبیر فرغند مسئولیت به حساب دایرکت افغان ها را دیگه گفت بچه تو خیلی دیالوگ نداشتی؟ گفتم یک صفحه دیالوگ هستم از صبح حفظ کرده شیشتیم تو مرا صدام نکردی که صدا رو میگی. گفت برو دیگه حالا گرفته شد پس خیستیم آمدیم. همین برای من بسیار جالب بود که بسته صحنه من مانده یا وقت گرفتن خلاص کردن. انوری صاحب دیگه پناهید به خدا دیگه حالا گپ سر توست و تام دیگه نام خدا کل زندگیت پر از خاطره است. 100% زندگی همه انسان ها پر از خاطره است چی تلخ چی شیرین است. گپ که فنایی صاحب زد اما خاطره شونه هر ما بود یک قصه شده بود استانکزی صاحب یاد باشه. من یک صحنه ما بود که از طرف شب بود یک سریال رای پاک
که میخواستیم که کفتر میرزا صاحب از خانه دزدی کنیم. اما کفتر از ما بود که میرزا صاحب گرفته بود طورش کرده بود که میخواستم او را دزدی کنم. ما 3 شب پشت رفتم که می کفتر دزدی کنم مگم اید برابر نشد. ساعت 4 بجه می آمدم منتظر شام میشدم، شام میش تاریکی میشد، بچه ها جمع کنی نشد، تا 11 بجه شب میماندیم، 12 شب میماندیم، آخر جمع نمیشد. از خود یک روز بودن ما 3 روز می رقم تکرار شد. باز سانگزای سه شوخی میکنم پیسای مفت خود میگیری. بارش حوالی بگو امو دزدی کفتر با چند هزار باری تمام شد؟ والا یا افشا نمیکنی؟ نه او باشه دیگه، او راز بین ما و خودت باشه. کدام کس از تانگزای صاحب میگه در راه روان بود سر به خود خنده میکرد. یک کس استاد که گفت خیرت از عقل از چیگم چرا سر به خود خنده میکنی؟ والا گفتم یگان لودگی خودم که یادم میاد گفت باز مرا خنده میگیره گفت خیلی خوشا بالت کل عمر در خنده تیر میشه. دغه یو دوستانو خاطرې ډېرې ښکلې وي جالبې وي په زړه پورې وي نو تاسو ته یو شعر ډالۍ کوم وایي ای وطنه ستا ویاړونو ته سلام ستا یادونو تاریخونو ته سلام د غیرت نوم دې ګټلی په جهان کې ستا مېړانې عظمتونو ته سلام ته د فتح حرمت ټټوبی د افغان یې ستا ننګونو ارمانونو ته سلام چې د ستا عزت پر ګران وي د زړه سره چې د ستا عزت پر ګران وي د زړه سره داسې لوړو شخصیتونو ته سلام د هغه شخصیتونه دي قدرمن لیدونکو چې دوی باندې وطن ګران دی هیواد ګران دی خلک ګران دي ولس ګران دی افغانیت ورباندې ګران دی دوی په دې وطن کې په دې سختو شرایطو کې بیا هم غواړي د هنر لارې ولسونو ته خلکو ته افغانانو ته خدمت وکړي تاسو نه بیا هم نړۍ مننه قربان مشم هر کله خوستای صاحب عزیز در کارهای هنری ما و شما گاهی ناگاهی دیدیم با هنرمندای خود کامران صاحب یادشان بخیر باشه در زمانی که تلویزیون ملی بودن من نبودم ولی که همکارای ما که کامران صاحب هم بازی بودن اونا میگفتن که کامران صاحب خودش در جریان بازی گاهی خودش خنده میکرد یعنی بسرات تو تمرکز نمیتونست که اینجا صحنه هست خودش یا بعض دوستای ماست که دیالوگش یادش میاد این اتفاقات زیاد میفته حالا اگر شما موافق باشین اما تر یک گیم میخوایم بازی بکنیم مهربانی یک گیم قسم بازی میکنیم به اصطلاح امو دقت ثانوی بگویم یا تمرکز ثانوی که هنرپیشه وقتی که در روی استیج میره میخواد که مردم به اصطلاح بگریانه برعکس میشه که خودش خنده میکنه یا بخندانه خودش گریه میکنه یعنی خودش تمرکز درست نمیده اگر شما موافق باشین با دو تا از هنرپیشه‌های خود یعنی صحنه را بازی میکنیم خب میشه که ما از شریف جان انوری و امید جان فنایی څومره ښه انتخاب امید فنایی را که میگیم فنایی صاحب خدا ببخشه یاد ما میاد همونطور آینه وره پیش چشم استاد مهربانی صاحب دغل تراشه فرزند ارشد فنایی صاحب دغل تر ولاړ شئ ما گیم برتان دواړه ودرېږئ یک کمک مسافه دارین بله ها فنایی صاحب خودت حرکات کمدی داری بله این با قدرت بازیگری خودت تعلق داره اینی یک تماشاگرت است که تو با جست حرکات کمدی که داری با هر کمالی که خودت داری همون کمال تا به خرج بده این رو وادار بکن که باید بخنده بجای احساس سرفه شد کولای شي نږدې ورشي کولای شي هغې کې کمرې مو بگه نشان دیگه دغه کته پورته نه تاو شه څونه کولای شي باید بینندای ما ببینیشان که خنده میکنی یعنی مجبور قطعه کنیم آفرین فنایی صاحب خواهی اینا چندش میکنی حتما کومه خطرناکه خبره وه چې هغه ته یې په غوږ کې وویل ما را میادم گفت یک خنده کو که ما ما کم نبه خیلی لالو تو رو نشرماندی او که تو رو شرمان شد خیلی ما عزت از ایرا داریم از او خاطر اگر نه مهرباني اوس تاسو کولای شئ چې دا خنده راولئ پیش بیا یک ذره خانه
نه خنده میکنی نه گریه میکنی تو چرا رقم آدم هستی همین من خب اینجا فامیل لیزت آبروی و بخر پیش میبرم باید میگم در خیشه برات نرخش بگو که بخره مش تو جور بیم برو نه جانا وش خواستان است اگر تو باش یک ډیره مننه ژوندي اوسئ بفرمایید مهرباني کینئ نه او با زور یا برازو خندان دیگه تو خنده نمیکنی نه خود نقطه ضعف من همیست لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطنای زه د کوم تاریخ دیوان شمه وطنای لوړ تاریخ ندی قربان شمه قادري صاحب جان که د خوښه وي یوه بله لوبه به هم ولګوو خوب است دلته د هیډفون ایښی دی چاته یې ور په غوږ کړو چې یوه جمله موږ ورته وایو نوموړی شخص به زموږ شانډې ګوري چې زه څه خب وایم بیاین خیسخی صاحب ایدفون بتین شما برش جمله رو بگین که آیا صاحب ته یې جمله ورکړم هغه ده مهرباني این سخی صاحب عزیز غږ اورې د ما غږ اورې چشه؟ نه اورې نه اورې نه 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 میفهمم صدای بلند است نمیخونم نه اورې بفرمایید خبره داست ده ساقی صاحب اختر د مبارک شه دا په خپل غم کې دی اختر د مبارک شه چشه؟ شیشه نه ده وایم اختر د مبارک شه ما څه وویلی کوم نوې خبر دی؟ نه زه وایم چې اختر د مبارک شه چشه شوه؟ یکم به تمثیل برش بگو لوی اختر د مبارک شه نه سکل کم تلی ګوره ګوره زما شونډان وګوره زه څه وایم لوی اختر د مبارک شه په پښتو درته وایم څه کور ته وایم لاړ شه لوی اختر د مبارک شه لختی که مایان دی په دا وخت کې میان لیکم شول په دې ګرمۍ کې قربان نشم ما میان کله ویل دي لوی اختر لوی اختر د مبارک شه لاره کلی ته زی آماده شه گوشکی د لره که گوشکی لره که پاس خلا زیاده نخلاصی باشی رقم نمیشه بیادر این حالا بگو برش بگو ګوره ګرانه د ما شونډان وګوره څنګه خوري هغه جمله راته ووایه خو هماغسې نه کړی ما ته چې کله ده برو ګوره لوی اختر د مبارک شه رئیس جمهور سره لاس ورکه لوی اختر مبارک شه خدا سي د اول نه ولې نه ویلو اختر د مبارک ډېر علي خو ته خو زما شونډان نه ګورې که نه په خپل سر اخته یې خو تا بریتونه خوځه او شونډان ډېر علي شپون به سادات صاحب ته وایي ته هم څه لرې حتما یعنې نه یې پرېږدې نه یې پرېږدې واخله سادات صاحب ځان تیار کنو قادری صاحب بگویم سادات صاحب کالای عیدت مبارک باشه یه دفعه تکرار کو کالای عیدت مبارک باشه امروز در اینجا دعوت کردین
کور شم که اگه تو گفته باشه. خب برادر بیا که کم نقل بتم. کالای عیدت مبارک باشه. نه دامرم خود صحیح است که برادر. چی رقم میشین مسابقات تر شد که به مانای برنامه تو میشید. کالای عیدت مبارک باشه. واسکت ما گفتی چطور؟ واسکت با می پوشیدی. لباس هایی که جور کردی برای عیدت، به عید قربان که لباس هایی که جور کردی نام خدا چقدر مقبول هم است. اینمی کالایت مبارک باشه. کالای عیدت مبارک باشه. کالای با چند جور کردیم؟ مستعی صاحب نشد. سادات صاحب امی لوای قدری صاحب بله بله. گوره چې دای څنګه کوری خب من که دیدم که اشاره میکنه کالا همی آخرش کالا را خوب فهمیدم. گوره انشالله دوری وای حالا 50% ما ایره فهماندیم. قادری صاحب 50% دیگه مونده. حالی ساده صاحب تشویش نکنه که البته غیبت من میکنه از ما استفاده میکنه. کالای عیدت مبارک باشه. کالای عیدت کالای عیدت مبارک باشه. کالای عیدت مبارک. ډیره مننه قربان. بتیم با فنایی صاحب. یو بله برخه لرو. اوره چی میکنین؟ خودت خلاص می کت. مننه قادری صاحب جان د آیاتو سیفلا به راپورته کو. خب بله برخه به مور باندې ولو به په دې باندې زه سیف الله جان هډیر د عاجز میره آسان دیگه اون رو چی دیر هم تکلیف همه نکنه. قمه که خدا اشر همه تر عاجزا ما را نگاه کنه. این رقم که فنایی صاحب با انواری صاحب استاد شما استاد شوین حالا ما براتون گیم ما کم در سره واخلې ته او ته دغه مایک واخله نو خبره داس ده چې تاسو دغه سم سره ودرېږئ 60 ثانیې یو تر بله ښه سره وګورئ سر نه تر پایه پورې از این سر تا و پای یکی دیگه تانه خالی وګورو خالی وګورئ فقط برای 20 ثانیه یک سیل کنید. زده خو آسانه گیم ده. وګورئ دغه د ساعت نه قید کو. خوب سعی کنین یو تر بله سره وګورئ. این بازی هوش میگن. بازی هوش. وم کتل بس نو اوس ریایتونه مخونه سره واړوئ. خلاص وګیم. ریایتونه دور بتین. مخونه سره واړوئ. ریایتونه برعکس دور بتین. دغسې خدای دې خیر کړي اوس وله که لاس اوچت نه کړي. اجازه است که من نال کیشان استاد شم؟ حسین خیل صاحب استانکزی صاحب در سرش لنگی است یا کلاه است. اگر لنگیست چی رنگ است، اگر کلاه است چی رنگ است و اگر نه که سرشان لوچ است ایره برای ما بگوین. پشت رنگ کلاه جگری. تو دیگه ایش برات بگم. نه چیست؟ امی میراب داره. قنداری. از ولایت زیبای قندار ما که میپوشند. بله خوب. واسکت در جانشان است یا کرتی؟ څه شی اغوستی واسکټ دی که کرتی؟ واسکت. رنگ واسکت؟ رنگ واسکت غدا نه خاکستری. خب در پایشان بوت است یا سرپایی؟ خیر سمیده یک پیره ببینم چطوره. نه دیگه لیدل نشته وروره ما درته ویل چې 1.5 ثانیې به یو تر بله سر نه تر پایه پورې وګورئ. سر تر پایه خو ګورم همین 3 سوال است. خو کې بوټان دي. رنگ بوت؟ رنگ بوت سور. خب خیر. بله خو صحیح صاحب بله. ووایي چې سیف الله په سر باندې څه شی دي؟ سر باندې سر لوڅ ده. څه شی په سر کړی نه دي. ویښتان یې لنډ دي که اوږده دي؟ ویښتان متوسط دي. پیرنتنبان که در جان سیف الله جان است رنگش چه قسم است؟ والا نه فکرم چې دې رنګ ته څه شی وایي. ذهن کې ځان به نه تر پاسې داسې شنه غوندې کالي دي.
در پایشان چی است؟ سرپاییست یا بود؟ پای بوتان ندی چپلی دی چپلی سور رنگ دادی چپلی صحیح است. واسکټ د کورتي رنګ څه ډول دی؟ واسکټ که کرتی واسکټ د کورتي رنګ څه ډول دی؟ نه واسکټ دی خو رنگ می هیڅ ذهن کې پاتې نشو چې شی و نه پوهېږې؟ نه والا ښه نو ګیم د بای که نو؟ دا خو ډېرې پوښتنې خو مې ځواب کړې فکر میکنم که مساوی کنم. یک اشتباه کوچک. راځئ ډېره رئیس ډېره صاحب مننه. بسیار مقبول. ژوندي اوسئ. تور رنگ ډېره ډېره مننه. امیالم نام خدا کار شما بسیار عالی بود. فکر میکنم که اگر غیر هنرمند کسی باشه یک 20 ثانیه برای فرق دیتی شما نام خدا بسیار موفق بودین. بسیار جان قادری صاحب ببخشید. بله. جالب گپ ده یه زمانی که تو حالات میرسم یک آدم بوی که تمرکز کنیم یادم مثلا ببین دوباره که از پیش از پرسان میکنی این تمام چیز در خیالات خود سیاه و سفید میبینه ورده اینال تفکیک کده نمیتونه که رنگ از چه رقم بود چطور بود چی کار بود خیلی مشکل است. ډېره مننه. و یک چیز دیگه ببخشید که این یکی از خواصای صحنه سازی است. وقتی که ما یک صحنه را میگیریم به خاطر ادامه صحنه باید تمام کانتینیتی از او در ذهن ما باشه. اینمی خودش یکی از همون خواص هست که باید بفهمی که اینمی اکتور چی پوشیده بود، رنگش چی بود، چی جنسیت داشت که در صحنه بعدی اشتباه نشه. خب خوستای صاحب اگر شما موافق باشین یک بخش دیگه داریم. مهربانی. در این بخش ما البته انتخاب نمی کنیم، انتخابشان به اصطلاح به چانس میمانیم. فنایی صاحب است که دی انوری صاحب. من از فنایی صاحب یک چیز پرسان میکنم. اگر فهمیدن کامیاب شدن بازی مربوط انوری صاحب میشه و اگر نفهمیدن بازی مربوط خودشان میشه. فنایی صاحب در دست من چاکلیت است. در دست راستم چند دانه چاکلیت است و در دست چپم. یعنی یک دانه در یکش، دو دانه در دیگهش. دو دانه چاکلیت در کدام دستم است؟ یار غیبدان خدا خودش است. خب ما فقط یک حدس میزنیم که دینمی دستت که انگشترت است دو دانه چاکلیت است. بله بله. اینال بازی مربوط انوری صاحب میشه. بفرمایید. انوری صاحب بگیرین مایکا. من یک جمله را براتون میگم انوری صاحب. جمله را خوب به دقت گوش کنین. شما اینمی جمله را که من براتون میگم به سرعت تکرارش کنم 10 بار تکرار کنین. فکر کنین که یک کاسه ایست یک کاسه می کاسه. 40 چمچه آش در این کاسه. 40 چمچه آش در او کاسه. در این کاسه چند چمچه آش در او کاسه چند چمچه آش. تیز بگوی بشه. تیز. 40 چمچه هاش دو کاسه 40 چمچه آش دو ز مهربانی. 40 یک چانس دیگه. خب 40 چمچه هاش دو کاسه 40 چمچه هاش دو کاسه چمچه والا لا میشه قدری سر نه والا نشه گام خیر است. نه نشه دیگه خاطر میمونه. والا کلمون میمون هستیم دیگه خیلی خود میمونای مقابل. این کار خیلی بته سایس فنایی صاحب چون برم خیلی کار دیگه کنه قادری صاحب همون جواب چاکلیت هم میتونم همین آدم آشه میگه. برو فنایی صاحب از دیگه پا نترسان بگی فنایی صاحب مایکا. خب 40 چمچه آش در این کاسه 40 چمچه آش در او کاسه دو چمچه دو خب یک ذره پیش رفتیم. 40 چمچه آش در این کاسه 40 چمچه آش در او کاسه در این کاسه چند چمچه آش در او کاسه چند چمچه آش 40 چمچه بس تا بس گفته نگو. چطور ساده است تو میتام میره چطور؟ نه دیگه چی شوی سایفلانو سایفلاتو وایم. برو مشکل نشته. آسانه وایم. آسانه وای. آسانه وایم. توت لینده نکا پیکا. توت لینده نکا پیکا. توت لینده مکا ایکا. نه توت لینده پیکا نکا. ها توت لینده پیکا نیکا. تیز وایم. توت لینده پیکا
آیرلینکا. Tudlinde irpika irnika. 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 Derali. Da se kao Derali. ډیر وړو کې دا ما یا قسم نورستاني وره معلوم شو. خوستای صاحب عزیز دا زموږ مخکې مې ویل زموږ د وزیرستان د خلکو سیمه ده لهجه یې همدغسې ده. درخت توت ترس بسیار خوب. آتش نمیکنه او را پف کن. خوستای صاحب عزیز هرچنده که وقت برنامه ما فکر میکنم رو به اختتام است ولیکن بازم یک بخش دیگر را پیش میبریم ببینیم که چی میشه. ما اینجا سخیر دوستای عزیز شما کلتان به کارایش بلدیت دارین، یک هنرپیشی خوب، یک دایرکتر خوب، فیلمساز خوب و همچنان یک تئاتر بسیار خوب را داشتن که من خودم دو افتخار از را داشتم که در کنارشان بودم و یک نقشی که به من سپرده بودن نقش بازی کردم. انسان بسیار پرکار هستند که در این شرایط فعلی که با وجه که مشکلات در زندگی ما و شما خواهی نخواهی است پرسان میکنیم ازشان که چی کارهای تازه دارن، چی کارهای کردن، چی کارهای به اصطلاح میخواین که به اصطلاح انجام بدن و در ضمنش باز میخواهیم که از این دوستای ما که اینجا هستن چون اینا دایرکتر هستن به اصطلاح به یکی از ویژگی‌های دایرکتر امی روانشناس و قیافه شناس و امی است. باز از این نگاه قیافه مثلا فنایی صاحب با انواری صاحب از اینجا شما هر نقشی را که خودتان مناسب میدانین برشان نقش بدین و یا بدون تردید باید اون نقش بازی کنن. اول از کارهایتان بگوین. خیلی چیرکای جالب هم شیشته. خودتا دیم سترگه وړو کېدای شي هلته هم نه ډایرکټر کله چې کار کوي تل لوبغاړي مخ ته یې کنه شاته نه دی من شما را مثال دادم هر کسی که خودشان انتخاب کرده. سلامت. اول خود تشکر بسیار زیاد از اینکه لطف و مهربانی کردین قدر قابل توصیف نیستیم ولی من حیث یک فرد رسالتمند از جامعه کوشش میکنم که مفید به جامعه خود تقدیم بکنم و از کارهایی که میکنم و آثاری که داشتم میباشم کوشش میکنم که تمام ملت در دیده و رنج دیده ما یک چیز پیام بگیرن. در این اواخر یکی خود جشنواره داریم که خود ما به ابتکار تلویزیون ملی برگزار شده و بعضی دوستای بیرون مرزی ما تمویل میکنن که در قسمت ما در قسمت گزینش همراهشان بودیم و کوشش کردیم که آثار خوبه البته انتخاب بکنیم و در ضمن ما یک فیلمک تقریبا سال دوم از دیگه که کارش روان بود و بالاخره امسال موفق به این شدم با دعای دوستا که این فیلم تمام بکنم که نقش مرکزی رو بچه که خودم است خورد است فعلا 8 ساله است دیگه فکر کنین در 2 سال دیگه او 6 ساله بود که سرش نقش بازی کردیم. یک فیلم به خاطر می بچه‌های به سرپرست که در روی سرک میگردن خیر جمع میکنن موترشویی میکنن دیگه میکنن به اساس این ساختیم و یک تصویر جامع از جامعه خود با تصویر کشیدیم و این که ما دیگه به جنگ نبگوییم و با امید از اینکه ما زنده باشیم زندگی نکنیم و می اساسی فیلم ساختیم که فیلم خوشبختانه در بسیاری از جشنواره‌های آسیایی و اروپایی البته کاندید است و از یک جشنواره 1-2 ایوارد هم گرفته تندیس البته و 1-2 تقدیرنامه به اساس فیلم سازی و کارگردانی گرفتن. 2-3 جشنواره دیگه هم رسما از ما درخواست کردن که محتوای فیلم دیده بودن درخواست کردن که باید فیلم خود کاندید کنم با اونا البته کشورهای اروپایی است که خوشبختانه دوجم کاندید کردیم تقریبا در 8-9 جشنواره کاندید است و با مرور زمان تاریخ‌هایی که اونا تعیین کردن ان شاء الله که دعا میکنم که بخیر و شما هم چنان بر ما گفته هم خارجی بستافلک بگین که بتانم یک موقف خوب و یک عنوان خوب را از اونا گرفته بتانم. هنرمند باید در هر شرایط در خدمت مردم خود باشه در قسمت اصلاح جامعه خود در قسمت پیام به جامعه خود باید کار بکنه و ما هم کوشش میکنیم تا بتانیم پیام خوب به مردم خود و در قسمت اصلاحات جامعه خود که کمی کاستی خیلی زیاد واقعا در جامعه خود و بین مردم خود داریم به مردم خود برسانیم و ان شاء الله از طریق کارهای هنری خود بتانیم که هم باعث لبخند مردم خود شویم و هم باعث اصلاح و
تمام خوبی های جامعه خود. خب سخی صاحب عزیز، یک نقش بسیار کوتاه از این 4 هنرپیشه 5 هنرپیشه سادات صاحب چرا نمیگه که او دیگه اختیارش به شماست، فقط یک پیسک کوتاه را بازی کنن. فعلا چیزی که ما میبینم و همین وقتش است. اینمی دو بیادرکا بسیار خوب با هم دیگه میخوانن و دلم است که نقش یک حاجی پرخوره فنایی صاحب بازی کنه و یک نقش آدم گرسنه را که آدم مجبور است اینا بازی کنه. اینا در بین خود همین نقش بازی بکنن که آدم پیش از اینکه به حج بره باید او آدم از سیر بسازه. اول باید و او درخواستش همین چیز باشه. اینمی 2 نفر باید در بین خود تو حج میری پول حج داری ولی پول حج داری ولی جمسایت گوشنه چیز نداره. مهربانی ولی از امو آجای سکول نمیده. اما تو معلوم نمیشه. میشه استاد شاید مشکل ندارم. یک آدم ببینه که شما جور هستین. مایک دارم بفرمایید. یک مایک شما بگیرین. چطور کردی او بچه؟ من قرضای دکانت خلاص کردی؟ حاجی صاحب من از کجا پیسه پیدا کنم که من قرض خلاص کنم؟ من فکر خیر است. خیر است. خدا مهربان است. خدا میته بخیر. اینا مرا سعی کو. اینا بخیر از حج که پس آمدم. خدا مهربان است. غم تو هم خورده میشه. ما از همین حج پس بیایم تا او وقت قرضایت خدا میرسانه برات. هیچ تشویش نکن. حاجی صاحب اگر شما اگلوش کنین پیش از اینکه برین حج یک چیزی به من کمک کنین، چرا که دست گرفتن از یک شخصی که بیچاره است غریب من میفهمم دست غریب گرفتن ثواب داره، خدا در مال آل ما برکت میده، اما آل میفهمی که پیش 4 نفر آبروی من میریزه که من این سال حج نرم. من هر سال حج میرم به خاطر از اینمی میبینید می کوچه چه آبروی عزت دارم. اگر من نرم امسال باز میمانه دیگه از کارهای ما باید حالا من ناوقت است میرم از خاطر می کارهای رفتنم مصروف هستم. خدا مهربان است میرسانه. یک کلمه مرا گوش بگو. از اینکه حج برین که از طرف بسیار با تشریفات بیایی کشف حج بیایی کلی شما راجی بگوید همین 4 تا همسایه تکثیر کنی به نظر من خیلی خوب است. مردم خیش قم باش افتخار میکنه که همسایه خود سیر کرد. نه صبر کن دادا صبر کن من قیمت میخورم من گپ میفهم. بله جمشید جان امروز در خانه دک کردن بیار برای همسایه توزیع کن با ما نخدا زودتر برشان بیار. خیر نیست. خب من رفتم که ناوقت است. ډیره مننه ژوندي اوسئ. قادري صاحب دوستانو دا چې د خپرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی نو د امین جان هم د جنګ په اړه د جګړې په اړه یو څه فلم هم درلودو. زه یو شعر ورته ډالۍ کوم بیا به نو خپرونه هم راونغاړو. وایي راشئ ورونو راشئ چې له جنګه نور قسم وکړو، توره به کړو ماته دغه کار به په قلم وکړو. مونږ له مزله پاتې شوي له پخوانه یو، مونږ له مزله پاتې شوي له پخوانه یو، نور به له نړۍ سره مزل په علم فن وکړو. واړوه راواړوه نور پاڼې د کتاب اشنا، واړوه راواړوه نور پاڼې د کتاب اشنا، ذکر به د خدای وکړو او کرکه به د بم وکړو. بیا هم مننه له تاسو ټولو ملګرو نه دوستانو نه چې تاسو راغلی. زموږ خپرونه مو ډېره ښکلې کړه، په تاسو په شتون سره خپرونه لا ښکلې شوه. د دوستانو نه د لیدونکو نه هم نړۍ مننه چې زموږ خپرونه یې تر دې دمه ولده موږ یې بدرګه کړو. تر بلې خپرونې چې بیا هم موږ دوستانو سره د قادري صاحب سره یو ځای ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږو. نو تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارو. با یک چیزی که دیگه اگه اجازهتان باشه ما یک چیزی یادم اومده بگویم در ختم. میگه اگر ز کوی تو رفتی مزر ما بپذیر، جدایی که ضروری است بی‌وفایی نیست. انشالله برنامه‌های جالب دیگه که در تلویزیون ملی هست فراموش نکنین. برنامه‌های خوبه، تمام همکارای ما از هر بخش برنامه‌های خوبه برای شما تهیه دیدن. بعد از اینکه برنامه ما ختم میشه ریموتایتان در دستتان داشته باشین، ولیکن چینل ملی را بدل نکنین که بهترین برنامه ها را برای شما آماده ساختن تا دیگه ایده که بازم در خدمت شما قرار میگیریم. خوش و خندان و آرام باشین با تمام دوستان. در خانه یک ریموت است میخواستیم از افغانستان تل دیوی افغانستان.